د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري. احمد مسعود وایي طالبان راڅخه غواړي چې تسلیم شو، خو موږ نه تسلیمیږو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ وایې. په ستر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت مشر احمد مسعود وایي د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره هڅې کړې دي. د هغه په خبره له طالبانو یې غوښتي چې انتخابات دې د خلکو ته پرېږدي، خو زیاته یې کړه چې طالبان له دې کار څخه ډډه وکړه. مسعود زیاته کړه، زما په باور افغانستان پوځي حل لاره نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ اتحاد پر لوري یو نوې مرحلې ته داخل شوي یو. غواړو د خبرو اترو له لارې ټول اړخونه سره راټول کړو چې غږ یې واورېدل شي. احمد مسعود په ګډون یو شمېر پخواني افغان چارواکو وینا کې د یو غونډې لپاره سره راغونډ شوي دي. د مسعود په ګډون یو شمېر پخواني افغان چارواکي وینا کې د یوې غونډې لپاره سره راغونډ شوي او خپلې غونډې ته یې دوام ورکړی او طالبانو پر خلاف دغه غونډه ښکاري، ځکه چې د طالبانو یو غړی پکې هم شتون نه لري. ټول د طالبانو مخالفین په دغه غونډه کې ګډون کړی او ویناوې کوي. د غونډې موخه نه ده معلومه چې دغه غونډه به د څه لپاره وي او یا هم د کومې موخې په ګټه به وي، خو دغه غونډه د روسیې د حکومت په کوربهتوب جوړه شوې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله پامان، تر بیا خیر چارې.